پېښور کې یو افغاني مدني فعالې زرغونې په خپل کور کې یو داسې مرکز جوړ کړی د هغه نجونو لپاره چې افغانستان څخه تازه پاکستان ته راغلي. زرغونه وایي ماته دا سوچ هغه وخت را پیدا سو کله چې دوی افغانستان څخه راغلل. دوی سره نه کار او نه څه هنر و. السلام علیکم، زما نوم زرغونه دی او زه د ننګرهار ولایت سره تعلق ساتم. دلته په پېښور کې اوسېږم. څومره وخت کېږي چې افغانستان نه راغلي یاستئ؟ زمونږ 12 کاله وشو چې افغانستان نه راغلي یو. کوم چې آرټیفیشل جیولري دی دا زما ذهن ته داسې رالو چې کوم افغانان چې نوی راغلي دي او هغوی ته خو جاب هم په اسانه نه میلاویږي، نه ورته څه ټریننګونه میلاویږي. نو ما همدا سوچ وکړو چې ما ته هم دغه مشکلات دي. نو ما ویل راځه چې دا کوم دغسې جینکۍ دي چې کارډونه یې نشته، دیو ته داسې څه هنر ورته زده کړمه چې هغوی خپل په خپو ودرېږي، خپل فیملی سپورټ کړي. نو زما ذهن کې آرټیفیشل جیولري رالو. نو اوس جینکۍ راځي ما ته، دیو ته زه آرټیفیشل جیولري ښیم. داسې جینکۍ دي اوس دی کې چې هغوی کار زده کړی دی، آنلاین بزنس کوي او څوک همداسې په مارکیټ کې خرڅوي. نو د دې د وجې ما د آرټیفیشل جیولري کورس شروع کړی. دغه آیډیا یا دغه هغه تاسو ته چا درکړی؟ دا ما ته په خپل ذهن کې رالو چې خپل ذهن کې مې سوچ راغلو چې ما ته مشکلات دی، کار را سره نشته، څوک راته په اسانه نه ټریننګ کې پرېږدي او نه جاب راته راکوي. نو د دې د وجې زما ذهن ته دا سوچ خپله راغلی. څونه جینکۍ به درسره وي؟ فلحال ما سره 15 جینکۍ دي او 15 مې مخکې 3 میاشتې ورته کورس د آرټیفیشل جیولري وښودلو. نو هغې اوس فارغه شوي، دا اوس 15 نورې دي. دې کې به داسې جینکۍ څوک شته دي چې هغوی دلته کار زده کړی او کور کې کوي بیا په بازار کې خرڅوي؟ د کوم چې کورس د دې 3 میاشتې مکمل شو، دې کې 6 جینکۍ دي چې هغه خپل کاروبار شروع کړی دی. ځینې پکې آنلاین بزنس کوي او ځینې مارکیټ نه سودا اخلي او بیا واپس یې مارکیټ کې خرڅوي. په ارزان به یې خرڅوي تر څو نورو ته دوکاندار ته هم فایده وشي. بس یوه نجلۍ څونه پیسې ګټلی شي د میاشتې؟ یو جینۍ د میاشتې کم از کم 10,000 خو خامخا ګټلی شي چې دا آرټیفیشل جیولري جوړ کړي او په بازار کې خرڅ کړي. ګټه بالکل. د 10,000 روپۍ د یو زنانه ته لاسته راوړنه که نه ده په دې ګرانۍ کې؟ دا 10,000 روپۍ خو هېڅ هم نه دي، ځکه چې کور کرایانې دي، بیلونه دي، د چا بالکل پوره کېږي نه. پس یو ورور سره یا بیا هم دومره لاس کول که نه نو هغې نه خو ښه نه ده. دا دې باندې خو کور کرایانې بیلونه دا هر څه ډېر زیات نه پوره کېږي، خو بیا هم ښه دی چې یو فیملي خو سپورټ کولی شي که نه. داسې کومه ښځه به یا کومه نجلۍ به وي چې هغه دې ځای نه تلي یو کار یې زده کړی او خپل بچیو کورنۍ ته رزق نفع برابرولی شي؟ شته دی داسې. څونه به داسې وي؟ 6 جینکۍ دي چې هغه خپل فیملی سپورټ کوي اوس فلحال. او دا نورې چې دي دیو ځکه نشي کولی چې دیو سره د دې کم سامان هغه ورسره نشته موجود او نه ورسره دومره پیسې شته چې هغه واخلي او بیا جوړ کړي مارکیټ کې خرڅ کړي. د دې وجې مشکلات دي ورته. دا مشکلات بالکل. او که نه د دې هم زړه غواړي چې دې خپل فیملی سپورټ کړي او سامان واخلي، همداسې آرټیفیشل جیولري جوړ کړي، په مارکیټ کې آنلاین خرڅ کړي. فهیمه یو بله نجلۍ وایي سینګار او مصنوعي کالیو یا ګاڼو هنر زده کوو. موږ د میاشتې تر 10,000 روپو پورې پیدا کوو او خپلو ورونو سره مرسته کوم ځکه موږ اوس په کور بوج نه یو، څه پیسې ګټو. فهیمه دی، د پېښور اوسېدونکې یم. دلته څه شی یادوئ؟ دلته موږ جیولري کار یادو. څونه وخت نه کېږي؟ دا 3 میاشتې کېږي چې دلته راسو. څه شی مې یاد کړي دي؟ دستبندې مې یادې کړي دي او امیلونه مې یاد کړي دي، پنځیبونه مې یاد کړي دي. داسې د میاشت څونه کار کولی شئ، څونه مدن پورته پیدا کولی شئ؟ داسې 10,000 پورې 15,000 پورې دونه کولی شو. دا سامان چې تاسو جوړ کړئ بیا خرڅوئ چې څنګه؟ بیا دوکانونو سره هغه کړی دی، قرارداد کړی، هغې ته ورکوو. د کار زده کولو نه مخکې په کور ناستې وئ که نه، لوښي وینځه یا ډوډۍ پخې کړه یا کړپۍ وکړه، اوس کسب هم درته یاد ده. هغه وخت کې او اوس وخت کې څه فرق شته؟ اوس وخت کې خو ډېر فرق دی او هغې وخت کې هم ډېر فرق دی. څنګه اوس وخت کې څه فرق محسوسوئ؟ بس په هغې وخت کې هم زمونږ ګټه وه، د کور کار هم یاد دی، اوس هم زمونږ ګټه ده چې خپل لاس ورونو سره کومک کولی شو. نو څونه د خپل کار نه مطمئن او خوشحاله یاستئ؟
دې نه خو مونږ ډېر خوشحاله یو ځکه زمونږ مشکلات پې حل کېږي. چې را روان وخت کې داسې کلاس فلا کومه لکه مې هم زرغونې چې څنګه خواري کړې ده د نورو جینکو دپاره ویم چې داسې خواري زه م وکړمه چې نورې جینکۍ هم څه زده کړي. لکه اوس یو وخت کې یو خلک وایي چې دا جینۍ شو یا دا ښځه ده په کور او کورونو بوج غونې ده، اوس هغه خبرې نشته ده. اوس هر څوک خپل مشکلات خپله حل کولی شي ځکه اوس نشي ویلی دا خبرې نه کېږي. لکه کور ورونو مرونو مور نه دیو نه به خرچه مرچه هم نه اخلي. نه نه نو خپله خرچه چې خپله اوچتولی شم هغوی نه به یې ولې وغواړم. را روان وخت کې نور پرې هغه لرئ چې نور څه کسبونه یاد کوي؟ او زه خو ډېر کوشش کوم چې څه مې د وسې پوره وي دونه خو کومه. رضوانه بیا وایي ما 3 میاشتې کېږي سینګار او مصنوعي کالیو ګاڼو کار زده کړی ده او آنلاین یې هم خرڅومه، چاته ضرورت نه لرم د مرستې. رضوانه دی او زما 3 میاشتې کېږي چې جوړلري کار مې زده کړی دی او کومه او خپله فیملي والا سپورټ کړې یم او اوس زه آنلاین بزنس هم کومه او بس 2000 روپۍ د میاشتې ښکلې ګټمه او زما جت نشته چې زه چا نه والمه، بس همدا ګټم په دې باندې زه خپل جوړلري والا کار کومه او خپل خرچ پرې بس زما ښه ښایسته کېږي.